دا د اوبو نعمت چې موږ ډېر په بې دردۍ باندې استعمالو زما محترم ورونو، او دا ما درته وختي ویلې اوس لګې دی دا اوبه قلت طرف ته روانې دي، کمۍ طرف ته روانې دي. تاسو مخکې وګورئ موږ ماشومانو دلته به دې علاقه کې دا ټیوبویل نه وي، دا خو سنبهان مې کې دا چې کوم دا زموږ نږدې ټیوبویل دی دا کولاو شوی دی. دې نه مخکې هم دلته کویانو په دې علاقه کې زاړه ملګري چې کوم د دې علاقې دي تاسو تپوس وکړئ، کویانو نږدې اوبه به وي، په بوقه کې به هم راخېجولې. اوس ته بور ووهه څومره لاندې دي اوبه، خو دا اوبه کمیږي لګیا دی که نه، اوبه په کمیدو دي، په عالمي سطح باندې اوبه کمیدو کې دي. او دې کې غټ کردار زموږ یو د ناشکرۍ دی چې موږ ډېر انتهایي یو ناشکري کوو په دې کې، بل په غلط استعمال کوو موږ د اوبو، هم په اودس کې، هم په لامبلو کې، او هم په کور کې که نلکه خرابه او قلار دي خراب وي، دا نلکه به چې دی خرابه وي او د اوبه به بهیږي، ده سره به دا احساس نه شي دا د الله نعمت دی، د الله خزانه ده، او د اوبه لګی دی ضایع شولې روانې دي، زه لږ د دې دپاره فکر وکړم او دا نلکه چې کوم دی بنده کړم. دا چې کوم دی د دې به تا سره حساب کېږي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به د اوبو حساب هم وي. عبدالله بن عمرو بن العاص فرمایي رضی الله تعالی عنهما چې په سعد رضی الله عنه باندې نبی علیه السلام راتېرېده، د نیر په غاړه راست اوبه ډېر زیات استعمالول. نبي اسلام ورته فرمایي اسراف مه کوه په اوبو کې. د الله نبي دې کوم اسراف دی، دا خو نیر دی. نو د الله نبي ورته فرمایي که نیر هم دی خو خپل ضرورت مطابق استعمال یې کړه. دا زموږ نبی صلی الله علیه وسلم ته تعلیم را کړی دی. د دې معنا خو دا نه ټیوبویل نه را روانې دي به نلکه کلاوه که اوبه به روانې. زموږ دلته په مسجد کې چې یو ځوان ناست دي که نه او دلته اودس کوي په دغه ځای کې نلکه به کلاوه کې سپیډ کې ادې خوله کې ګوتې وایي دا نلکه روانه ده، نلکه یعنې دی چې خوله کې ګوتې وایي دا خو کې 2 لوټې اوبه ضایع شي. تجربه وکړئ په دې، تاسو ورته لږ سوچ وکړئ، یو کس ته سیټ ته ودرېږه لږ ورته ګوره، بیا به دې مخ ته اوبه واچوي او دا ځایونه به ګرۍ او دا مخ به ګرۍ لګیا وي او مخ به مږي، هلته به اوبه رواني، پوزه کې به ګوتې وایي اوبه به رواني. نو د اوبو د ضایع کېدو نه زما محترم ورونو او کومې خویندې زما د اواز اوري د دې نه دې ځان وساتي او د دې نه منع راغلې ده. د قیامت په ورځ د دې اوبو حساب هم کېږي. دا موږ بې دریغه استعمالو لګیا دی. د دې نعمت چې کوم دی موږ ډېر په بې دردۍ باندې استعمال کوو، ډېرې اوبه لګیا دی موږ ضایع کوو. دا نه دي په کار. موږ له په کار ده چې د خپل ضرورت مطابق دا موږ استعمال کوو او دا چې کوم استعمالو په دې باندې د الله رب العالمین شکر وباسو. سورة مومنون کې الله رب العالمین فرمایي وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض. الله فرمایي موږ د اسمان نه اوبه رانازلو په یو انداز باندې باران کوو او بیا موږ دا اوبه وسو په دې ځمکه کې. فاسكناه دا په دې ځمکه کې سټور کېږي دا اوبه د اسمان. او بیا الله فرمایي وانا على ذهاب به لقادرون. الله رب العالمین فرمایي زه ګوره د دې اوبو په بوتلو باندې قادر یم چې درنه ختم کما، بیا ورپسې ړوند شي او بیا به درته نه میلاویږي. نو لہذا د دې اوبو غلط استعمال او د دې اوبو ناشکري دا مه کوه. سورة ملک په آخره کې الله رب العالمین فرمایي قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. الله رب العالمین فرمایي دې خلکو ته ووایه که الله رب العالمین دا ستاسو اوبه په دې ځمکه کې وچې کړي درنه ختمې کړي، څوک بیا داسې شته کوم طاقت چې تاسو له بیا داسې مزیدارې اوبه راوړي، دا چینهدارې دا خوږې دا مزیدارې اوبه دله بیا درکړي؟ هېڅوک بیا داسې نشته دی. بیا به دغه عربو ملکونو په شان په پیسو اخلي. نو څنګه چې هغوی هغه یو بوتل کوزوي او په پیسو باندې باقاعده ټیکه کړي هره میاشت بوتل ورپسې لیکي. هلته هغوی نه تپوس وکړه څومره په احتیاط استعمالوي، داسې لږې لږې د ضرورت مطابق راخلي اوس کي، ځکه چې ته پته چې موږ سره په دې باندې حساب کېږي په پیسو یې اخلو. نو موږ ته خو فري میلاویږي الحمدلله. چې کوم بیل راځي هم دومره نه دی. نو په کار موږ تاسو له دا ده چې د اوبو غلط استعمال ونه کړو. د الله رب العالمین نعمتونه دې باندې د الله شکر ادا کړو، په صحیح طریقه موږ تاسو له دې استعمال وکړو.